نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پر مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پدہ علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکہ دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکہ دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکہ دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تڑلی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ جل عجر در کی لون بے روز با دوم رو اگدے لکر یو کال دویم روز با دوم رو اگدے لکر یو میاشت دریم روز با دوم رو اگدے لکر یو افتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کی بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با دا نوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیب وی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا بوئی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنش چینو کی خوڑونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سره چه کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چه دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چه کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سے دا مالون بور پس روان شی خلق با دقا سے پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس و پاق قوم راشی سنگ چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچے سوکر کے اگا خدای بھی کنا غریب ہوتوی او مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ دولت او مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کے اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبورشی ما دا خدای منه اغیب ہوتوی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارکم بیا با ما خدای منه اغیب ہوتوی سنخ بخکارکے وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چلا دا اللہ جم دی کم ہو با منه وی وہ یرک دا کار دیو که خمون تابیا خدای منو دا من پلارانو نکونا چی کم لدی کازی را جمدی کل خو خدای دی منو وی کم لی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی دا زمکینا ای با شیطانان خداغی دا پلاران و دا نکونو پا شکل دا زمکینا روزی ریو او دا خو میغا پلار دی دا خو میغا رور دی دا خو میغا نکا دی فوراً پا دجال باند ایمان بروڑی جناب دی نخو نخانو تا سوک ٹنگی دی شی گران کالم ندی آغا سڑی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدای ندی پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دی تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دی تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا دا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قدر کے ادرے گئے چی دا کم بہار نا مرگری رازی آغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے دے لگتنگ دے نو خبر دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر یہ مسلمان خوبے پیجی دا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورشی دا غی قوم باندے با آفت راغلی دا غوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی تون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به کم قوم چې په انکار وکړي او دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی داسې به هم وي چې کم قوم پی ایمان روڑی باغونه به ورکی، کم قوم چې پی ایمان نه روڑی هغې له به اور ورکی، په اور به سوځئ. خو نبی علیہ السلام فرمائی چې د دجال دا کم جنت تے نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت در کی دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور در کی نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي در کی. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، همغه شی و لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړه چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او وی چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیہ السلام هم دې به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیہ السلام چې څه فرمایلي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیدل چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاس یو تخ را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دل راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغه او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ. سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخشه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبيث معلومیږي چې دا سر ته وغردم اقوا مردار یکم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمر کدا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولی وجنی یو یهودی معشوم دی او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبر خلاص شو. یو بل صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. نیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی وی پلاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی دا سیر را باندې رااله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي. وی بار سو یره را باندې رااله. وی یره را باندې رااله. وی ما ته وی چې مې یریږه ونه یریږي ګوري. وی ما ته وی چې یره یو تپوس د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي. دا حقیقت ته کنه دی. وی ما ته وی دا څه کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله. وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او ته سوي. وی دا ګوي کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګوره. او بیا ورته وی دا دالکه نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم. نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوي کې چې د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو خور روان شو ته آمنت بالله ورسوله یو. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبره کوي چې ته دجال. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری. دا څه ده کنه؟ ای مې چاو وی دغه مسلمانې د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده؟ ای مې چاو وی د خو د مدینه منوره نه را روانې مو دغه د مکه مکرمه ته ځم. دو شوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري لسنګ دجال یم. وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ځکه دای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو ده هغه نه لوته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنه زمانه کې راوځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نه خو نه پته لګي وی چې را سره یو ځای شو نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې یله کتا متعلق خلک دجال وي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال وی. ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری. دا څه ده کنه؟ ای مې چاو وی دغه مسلمانې د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده؟ ای مې چاو وی دغه د مدینه منوره نه روانې مو دغه د مکه مکرمه ته ځم. دو شوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري لسنګ دجال یم. وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړیږي ځکه دای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پریخو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې رایوځای شو. ګوره د نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وي وی او پړسېد وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مو ورنږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته یې نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام دی یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو لا بادماری کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسئ او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځئ. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې وی خیر نه مونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 10 کسه مونږ او را روانو مدینې منورې ته وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان مو لیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان دو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک وی مونږ ته ویرېدو وی مونږ ته یې وی چې یارېږمه دې خوا راشي وی مونږ ورته وی چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس وی مونږ ورته چې دلته څه کوې وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته وی مونږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته مونږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا رانه تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی مونږ وی چې یو پیدا دی وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه م وکړه نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ ټوله قصه یې ورته بیان کړه او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه ووله الا وهذه الطوابه وی توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ بوله بل طرف ته اړی نو مهدی په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی د به خلق مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي دیکھئے چې دجال لا شي واپس به خلق گمراهان کی دی به حیرانی چې خدای پاکا زوس سوکم کم خلق چې مسلمانان کړل جهاد مې په وکړو
علاقې مې په فتح کړې. خدای خورانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي، دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوز شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو د ساس کی به تې ځوړندېږي. دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به را کوز شي. چې را کوز شي نو مهدي به ورته مصلی پرېږدي چې را مخکې شه. ابو اینا ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابو اینا دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي، زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي. مهدي ته وی لښکر را جمع کا چې ده پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به رالاندې کی، چې رالاندې کی عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، به د خپله نیزه به ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې وي مونږ خو ته مخکې نه منلې چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، په منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې وایي او وی کوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبی علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی، ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هم هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي. دی به وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي. چې دجال مړ کي عیسی علیہ السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم د پاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې د پاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي د پاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات. اما بعد یوم یجعل الولدان شیبا كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا واهل اطاعت سيدنا اجمعین طیبین طاہرین حمد شاکرین الى یوم الدین. زما ملمنو ملگرو مشرانو کشرانو حاضرینو ناظرینو بے شوق غائبینو زونن یقیناً دے چھ یخنے خراب کرے ما دا تقریر تاب میں نو و دا باز ملگرو دا خواہشو چھ خام خامون ملمانیو نن بمونگ دا وجنا مونگ تا سا بیان کے عزیزانو دغه ملمانو د صدې په د لویو لویو غرونو راوړېدلې دي او بیا زه مجبور کړم چې خامخا دو درې خبرې نو الله دې هغې ته جزای خیر ورکي او تاسو دم الله کامیاب او کامران سرفراز او سربلن ولري. عزیزانو دا دنیا دا فانی دا ورانېدو والا ده. څه شی دی؟ د دې ملګرو خواهش داو چې خلق وای چې دغه د قیامت ته او سبا قیامت ته او بل ورځ قیامت ته د قیامت متعلق الله فرمایي چې اے زما بندگانو تاسو د سبانه ورځ نه اوریږئ. کوم ځای نه اوریږئ؟ واتقوا الله، تاسو د خدای نه اوریږئ او ولتنظر نفس ما قدمت لغدن. دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه ورځ د پاره کما پنګو کما تحفو کما ډاله تیار کړی دا نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ وي او د قیامت ورځ ته سبانه ورځ یعنی دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه ورځ نږدې ده. پدې پوښول نو ضرور به دا دنیا رواني کې ځکه چې الله دا دنیا جوړه کړې دا نو رواني له جوړه کړې ځکه یو فرشته ګرځي او په اړ یو کوڅه کې ودرېږي او आवाज کوي. आवाज ورته څنګه کوي؟ وی الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اے دلوڑ محل او دلوڑ مکان مالکان زرد چستا دا محل او فلازو بلڈنگ بزرد خورو لاندی شی داغا فرشتوی او بیاوی چی دا سنویم وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ مَلَكُ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لدول الموت وابنو للخراب. روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تا پکوسا ولاڑی چھ اے نیک بخت تو مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دے پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھ تو مرگ لپیدا شوی او وابنو للخرابی ان د دنیا د روانه د پارت دا بناګانې دا بنگلې جوړه نو دا دنیا یو ځل روانيږي. اذا زلزلت الارض زلزالها د هغه وخت نو یریږي چې د ازمکه اوجړقېږي په جړقېدلو سختو سره. خدای دې امان راکړي. اوس دغه زلزله راځي دي نه مخکې سشته کې نشته. الله نه توفیق غواړم چې د دې نه کم مخکې واقعات دي چې ستاسو مخکې زاغه بیان کوم او بیا خدای ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي. عزیزانو اوله علامه د دنیا دروانه نه مخکې دا ده چې کوم ځای مسلمانی او اسلامی ملکونه دي نو هغه به ټول د کافرو د لاسه دا مغلوب یو په دردو په غم به نه اخته. نو تاسو ګورئ چې نن هغه وخت دی که نه د بوسنیا مسلمانانو چاراګیر کړي دي کافرو که نه ګونګیانو. د آذربایجان مسلمانان چاراګیر کړي دي کافرانو. د تاجکستان مسلمانان چاراګیر کړي دي. د افغانستان مسلمانان چاراګیر کړي دي. بیا بیت المقدس چا نیولې دی؟ کشمیر کې د چا پوځونه ګرځي او چا پکې فساد جوړ کړی دی؟
همدغه شی دا د قیامت په لویو علامو کې لوی علامت. رسول الله علیه السلام او فرمایل چې دا تمام مسلمانان به د کافرانو یو نوړی شي، یو نوړی به د دواړو جانو سردار ته صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله فداک امی و ابی، مور پلار میں در نظار، تن من بدل وطن میں در نہ قربان. یا رسول اللہ ولی مسلمانان بکم ویسو نا وی بچہ بھی اتفاق بئی کلمہ بوئی خو مخلب بوئی لاندیڑ لبن کزیگی کنا او چڑتا نسی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اوسڑلا بسم اللہ کو زیدل پکا برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے بباطل کافری ظاہر مسلمانی چسو کنا ایو سڑی بوری پخلا لا الہ پڑ بلائے پخل لائلہ پزر بلائے پجب رب او پزر دے درب خط لی دی خدا دے منتا دے احسان پر نظر گوری کونانو سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم لے چکم زے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی اب دا کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندمر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچی بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی داولے نہ بے بادشاہ وقت آواستا دو فریاد اوری او نہ باو دکلی مشر دا غریبانو پترب باندی د کلی مشر هم د خانانو د مالدارو پوئے گئی کنه طرفداری وکړي. دا یهود به استنبول ونیسي، استنبول مسلمانان به شام تراشي، اغي به په شام تراشي، بچي به امریکي او خزه به ولا بیزته کی، عراق ته به ترو تختی، په عراق به عملو کی، مدینه منوره ته به ترو تختی، او التبه متفق شي چې یا الله د اسلام بیڑا پار کې او د اسلام ملګرتیا تو کې او بیا به اوجاړي چې یا الله موږ له یو عادل بادشاہ او مشر راکا، نو خدای دې موږ لم راکي. رحمان بابا وای په سبب د حاکمانو ظالمانو، په سبب د حاکمانو ظالمانو کورو ګورو په خور درې واړه یو دي کنه بازار دا نابیناو جوہریانو خرمور لالو گوہر دریوال یودی با سبب دا ظالمانو حاکمانو کورو گورو پی خور دریوال یودی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مونگ بسکو مونگ با اللہ تجار چه خدای زمون د خپل باغ اصلي مال یار پیدا کا. امین. خدای زمون د خپل باغ اصلي مال یار پیدا کا، دا بے وفا دی پدوی اوس د چاید بار نشتا کشتا. خدای زمون د خپل باغ اصلی مال یار پیدا کا، دا بے وفا دی پدوی اوس د چا ادبار نشت. ولی پا باغ کی خگلون خوشبودار نشتا، سبب داد چه دو باغ اصلی مال یار نشت. فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو، پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو، بیا در توایم کلی بلدا سے گلزار نشتا کہ پیدا بش. یا اللہ مونگ لے کل عادل بادشاہ پکار دے دی چلاسونا مخل روڑی او کورونو تروانی کے اعلان بوشی چہ دا محمد رسول اللہ پا نسو کی یون سے پیداش نمی مہدی آخر زمان دے سنم دے انہیں نمی اخپل محمد دے سنم دے
محمد د پلار نوم عبدالله دی د نیکه نوم عبدالمطلب دی شکل او شوفه ټول د محمد رسول الله په شان ده او په قدم د محمد رسول الله روانم دي نو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې زو او دغه مهدی آخر زمان ته د خپل ځان جوړه کې او یا کسان به جوش بیعت به کوي دا نور به وي مونږ دیړو پیجن داسو کی راوړ الله به هاتف نه आवाज کوي چې هاذا خلیفۃ الله څوک आवाज کوي او دکېږي باندې ګوري ما تم ګوري څوک به आवाज کوي الله आवाज هاذا خلیفۃ الله المهدی فاسمعوا له واطيعوا الله برنا आवाज کوي چې دا زما خلیفہ دی دی چې درته سوی هغه واوره او د فرمان بردار شي ډېر خلق بیعت کوي دیار لزر کسانو بیعت وکړو او هغه اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو والا د عیسیانو دا او د يهوديانو او کافرانو نه په مصیبت کې دی به وایي چې زه البا د دوی نه تپوس کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړی نو دیار لزر کسان کم زیات او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف چې دې طواف کوي او بیا 2 رکعات ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او د اره جنډې لاندې 12,000 کسان دي مجموعه اتلکاو 40,000 کسان شو څومره شو چې د اره جنډې د لاندې 12,000 کسانی نو دل بیا جمع لګوي دا اتلکا او 40,000 کسان و امام صاحب دا کافران دی عیسیان دی یهودیان دی دهران دی ظالمان دی ورسره توری دی چې امام مهدی سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباہ مهدی هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه تنها یم ملګری مې ملک دی خدای خود ته زمون ناصر او خدای زمون ته مددگار نہ غششتا نہ تورشتا نہ ٹینک کار کئی نہ توپ کار کئی آگئی پسر و سامان برابر دی او دوی سرائس نشتے خدا دے ساسو زمون پدا سے وقت کے مددگار جوڑ رب لا یزال آواز کئی اے امام مہدی خبگار مکوان تچ پکم لا روان نزبد ملگرے ماں سو کرتوئی امام مہدی خپل ملگرو تو آیا چی اریگا ماں کتا سره تور نشتا غشو ډال نيزي نشتا زغري نشتا ده د آدم علی السلام نه تر دې وخت چې څومره جهادونه شوي دي هغه توري او هغه غشي هغه نيزي او ډالونه او زغره می جبرائیل امین ته وي چې د خانه کعبه نه بار په دې میدان کې دفن کا خپکه ګموس په یو زلزلہ راشي هغه زلزلې سره بدا خانه کعبه مخه ته میدان اوچوي هغه 14 ځای به دومره شنیدلی وي چې غش بررتا واس کوي چې زه غشې ما زه توره ما زه ډالم زه نیزه ما زه زغرم امام مهدی ورشه خانه کعبه مخه ته ستا د پاره یو عظیمه خزانه د جنگ د سامان تیار پرته ده نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سوخت چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخري چې مونږ ورځو امام مهدی له بد خپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زې چلا شي امام مهدی سره د قوم تباہ او برباد کو عرب لا یزال ورته قسم خوري
چې امام مهدی ته په حق ہے ستا ملګری په حق دی الله ورته قسم خوري وعزتي وجلالي وكرمي وارتفاع مكاني زما د خپل ځان او په خپل خدای او لوی او جلال قسمی امام مهدی چې زبستا ټول عمر ملګری ما الله دې زمونږ ملګری سمندر غاړه له يهود رالل اتلک او سلویغ زره فوج دی توری ور سره دی شرابونه ور سره دی دمه ور سره دی اوس د امام مهدی قتل فسر روان دی سوخ چې د سمندر غاړه لرو رسی عرب لا یزال بورتا واس کوي چې و بدبختانو واپس ہے صحیح ہے امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفہ دی داغه الله ملګری دی داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي دی به وای زمړه رب لا یزال په قهر شي رب رحیم محور تو حکم کی چې الک منډ کلار شاه اے اورا مهدی اخر زمان زما خلیفہ دے ور سره ملګری زما بندگان صالحان دي زما کلمه وای زما د محمد رسول الله رسالت منی کم خلق تھی اے د دوزخ اور لاشا اگے خلقو پس دوی روان دي چې کم خلق زما سبا بیگا دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے اور د دوزخ لاشا سمندر غاړه کې دغه اتلکا سلويغ زره کسان دي دو کسان ته بچکا او نو ټول پخپل اور اوسه زو او مزم کې ته نه باسا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر رب رحیم مددگار دے او د چا چې الله مددگار وي اب نه په دنیا ذلیل نه په عقبا ذلیل نه باغ دی جهان کې رسوا شي او نه با الله هغه جهان کې رسوا کی زکه چې د چا الله مددگار وي اے الله زمونږ مددگار شاه اتلک او سلویغ زره کسان پزمکه ننوتل اور شغل راله ټول تبا کړل یو کسا دی سیانو لراغه چې قربان د اسمان اور راغه او مونږه ټول پزمکه نلست یو زبد شیم تعالی میں خبر روڑ بل کسبا امام مہدی لمنڈ کی چې قربان اللہ پتا باندے میل دے پتا مہربان دے دغشان اتلکا سلویغ زر کسان اللہ ټول پزمکه په اور باندې ستی کړه نو صاحب امام مہدی په بیا دوه رکعات منځ وکي ویا الله الحمدلله وشکر لله من کان لله کان الله له سوچ چې د خدای شي نو خدای داغش علامہ صاحب سوئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہے کہنا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیری ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے امام مہدی وی مونږ د الله یو الله زمونږ دی الله زمونږ ناصر او مددگار دی بیا په اوس د دنیا ګډ ګډ کې کافران وګرځیدل او ځان نه داغه پسلوري سے زیات کسان نور پیدا امام مهدی وی یا الله اوس بس کیږي الله ورته وی دا غش او دا صغر او ډالونه دا تورې دې په دې ملګرو تقسیم اتر وزبا ولم کل ات شوارو زبا جهاد شي سمرا اتر وز یو ډله د امام مهدی دا باب شهیدان شي انا لله وانا الیه راجعون دویمه ډله چې دوی لوګوري غیبه منډي چې بای مونږ پکې د سره یو نه درې ډله لګوند خلق دي غیبه امام مهدی ته وای چې بس مونږ ته اجازه وکا
یا به د ټولو کافرانو میندې بوري کو، خویندې به بیروره کو، ښځې به کونډې کو، او یا به مونږ خپلې ښځې کونډې میندې بوري او خویندې بیروره. میدان له ورغلل. چې میدان له ورغلل، نهمه ورځ د سهار نه ماښامه پورې چغې واله چې ناره تکبیر او الله اکبر او غړمې واله. چې لسمه ورځ راتله د امام مهدي خیر زمان فوج الله غالب کو، تمام کفار الله مغلوب و تباہ و برباد کی. الحمدللہ و شکر للہ. قوم لوی راځي چې لاړ شو، اوس د محمد رسول الله د روضې دیدار کو. سو وخت چې د دواړو جانو سردار زیارت مبارک ته ودرېږي، درود لیږي، د درود وخت کې ورته یو आवाज راځي چې اے مهدي خیر زمان، زه پوهیم چې جهاد د فتح کو خو دې طرف نه بل یو غم را پیدا شو. اسو غم دی د شام او د عراق تر منځ ځنګل دی، هغه ځنګل کې دجال پیدا دی. هغه आवाज کوي چې زه پیغمبر یم، او چې څوک مې پیغمبري نه مني نو اے مهدي اخر زمانه هغه سړی دجال وایي چې زه بیا د خپلې تورې نه وباسم. امام مهدي توره واغسته او دجال پسې روانېږي، ملګري م ورسره دي، لیکن 2 کاله منځ کې تېرېږي. دغه 2 کالو کې الله دومره قاطي راولي. هلکه ته خپل کار ته ګوره، رب لا یزال قاطي راولي، اوبه م نشته، غله م نشته. ما کچا کره روټۍ وي نو مونږ یې لږ راوړه، د 4-5 میاشتو روټۍ م چېرته لیدې نه ده. که دا روټۍ دې راوړه چې لږ بوی خو یې کړو که نه، نو په یو روټۍ به او یا کسان راجمع کېږي او بیا به م ورته رزق نه رسي. دجال به آواز وکړي چې زما خلاص کې جنت دی، ګس لاس کې مې دوزخ دی. څوک چې دوزخ ګټي نو زما د پیغمبرۍ نه د انکار وکړي، او څوک چې جنت ګټي نو زما د پیغمبرۍ د اقرار وکړي. لګیا دی وی انا رسول الله، زه د الله رسول یم، ما سره شراب دی، ما سره غله ده، خوراک او اسکاک انعام ما سره دی. څوک چې زما پیغمبری منی هغه زما ملګری دی، هغه ته مې شراب او طعام فری دی ورته، او چې څوک مې نه مني هغه به د لوږې نه هلاک کما. خدای دې زمونږ لوږه ختمه کړي، الله دې مونږ د پټو خزانو نه رزق پراخه کړي. مونږ خو دنیا کې روټي او کار په مکان خراب کړي که نه، نو یا الله زمونږ رزق پراخه کړه. دنیا ورپسې ده چې ته زمونږ پیغمبر یې، خو خدای د پاره که یو ګوټو بخوراکه. ته زمونږ رسول او پیغمبر یې، خو یو نوړی روټۍ د پاره رزق راکه. خو کوم چې مسلمانان وي لا اله الا الله محمد رسول الله په حق ویلي، الله وی دا خود وکاله دي چې 2 کروڑه کاله نو زه به د لوګې نه خبر نه کما. لګیا به جماعت الله الله به کوي، درود به وایي، تلاوت به کوي، جماعت کې به انتظار کې ناستي چې د مونځ ټایم دی. او د دجال 40 ورځې څومره 40 ورځې، اولنۍ ورځې د کال عمره ده، اولنۍ ورځې د کال عمره، دویمه ورځ دا د میاشتې عمره ده، دریمه ورځ د هفتې عمره ده، او دا نور ورځې بیا په خپل مقدار دي. دغه دونه عمر به تیر شي، او چې څوک لا اله الا الله ویلو والی نو هغې به د لوږې نه خبر هم نشي. یا الله دجال چرته دی چې په کومه لار باندې ځي نو ټوله دنیا یې کافره کړې ده. دجال لګیا دی چې خپل قوم یې ولیده، आवाज یې وکړو چې انا رب العالمین، زه پیغمبر نیم، زه ستاسو د ټولو لوی خدای ما. خدای مې ومنئ، خلق اوږي دي، تږي دي، نهر دي، بې وسه بې بسه دي، ټول دجال ته په خپو پروت دی او په سجده کې پروت دی چې ته زمونږ الله یې خو لږ رزق راله راکړه. خدای دې موږ له امان راکړي. مسلمانان بجاری چې یا الله اوږې خیو، نهر خیو، خو یا الله مونږ د دجال بدبخت نه بچ کا. رسول الله علیه السلام به خدای دعا کوله،
اللهم احفظنا من فتنة مسیح الدجال، یا اللہ ما پا حفاظت کی دا دجال خنزیر نہ بچ کا، دا دجال نم بچ کا. دا کونینو سردار دعا کولا نو یا اللہ منگم تے بچ کے. مہدی آخر زمان منس کئی دا جمعہ روز دا وی اے قوم دعاو کئی کہ اللہ دا دجال دا مقابلی دا پارا طاقت رکھے. دعا کئی دا دعا چی سنگل آسون دا سکی اس خطبے لهم اللہ ام دا اغی جماعت پا منارہ باندے عیسیٰ علیہ السلام پا دو پرشتو لاسا چولے دی تازے دا کوثر پا ابولم بلی دی آو ارے وستو امام مہدی سرے یوزے پا ممبر کے او پا میراب کے ادرو اغالامی مہدی خیر زمان تا معلومے وے ورطوی قربان تا پیغمبری مونگل مونگ راکا عیسیٰ علیہ السلام ورطسے ورطوی اے امام مہدی تو دا محمد رسول اللہ امتی او ما دا اللہ ندا غستی دی چی یا اللہ زد محمد رسول اللہ دا امتی امام مقتدی شما. ارے تکبیر، ارے تکبیر، زندباد مولانا طارق سے عیسیٰ علیہ السلام ورطو استا محبوب وی چی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلو دا پیغمبران عمر درجہ بزما دا امت امام و مولا لری. تقدم یا شیخ مخکش ہم تو منزک منز چه فارغ شی دوارا دعا کئی چیزو دجال بس. اس دجال مدینی منورین بہر یو زنگل دے التے دا خدایا دعویٰ کرے دا خلق ورطا پا سجدہ پراتے مدنی منورین یو انسان راہ گئے امساور سردان پٹکے والدے اللہ اللہ کئی سکئی اللہ اللہ کئی دجال ورطوے ما تا سجدہ لگوا زا اللہ مان وی قربان اللہ آغا ذات دے چے آغا بے نیاز و بے پرواہ آغا دا اریو عیب نا منزا و مبرا دے او خلاص دے زسنگ استا خدای آغا تب و استا پلار و مور کلمڑو قربان شپکش لکا لڑوان دے منیانی کا وفات زمکی تا حکمو کی چی آغا منی را پاس ود دے زمکی لان او دادی اوئی چی دا زمازوی و نوسی دے بس مکا باوی چوی او منی برا پاسی و دا میں زوی دے زی پلارے دا زمان نوسی دے زی نکیما خلق حیران دی نورم پا سجدو کرو بیاورتو وی باران کوم اسمان تبا گتو نیسی چه اے نور زما پا اجاز را کشا نور بزمکی لرا کشی سپو میں تبا اشارو کی را کشا سپو میں برا کشی ستورو تا اشارہ کا ستور را تمام دنیا تو ویزا اللہ ماں زما پا اشارہ و حکم بانے عرض کی گی طول خلق پا سجدہ پراتی دی مگر اغیو دا لا الہ الا اللہ ویلو والا ورسرا باس کن ورطلی و خبیصا کت چرے اللہ انو اللہ دا ارعب و کمزورین پاک دے و بدبخت دا اول خود ویختا دومرا گلگوتے و دومرا روان لی چی معشومان دش پیسے چی روزنم تیریگی ندنے سر علاج دوام دیگه استرگا بوتا روتے دا نسلو روتے او دا بلدنن کتا زانتا اللہ وے نو اے لعیل دا خپل استرگی زان لجوڑی کا آغا تیوے ہو روینی سے روینی ہو ارے رواغس اس وقت آگئی تابدارانو نیولی دے او دا سر بانے والا ارائے خیر پا اور اسرکی بعض علماء دام لکلی دی چی پا اور اسرکی او پا سر والے دی چی ارہ دیزے لراغلا وی اس میں خدای منی کنا وی دا خوب میں 2 زائے ٹکڑے کے چی میں اویا زائے ٹکڑے کے واللہ کا دیو منم چی تزما خدای زتا تا انسان نوے من خدای با دتا سوئی نامتا ررار پا منزے 2 زائے کا یو ٹکڑے او یا گزا کے دے خواہ لرے غرزو لے بل ٹکڑے او یا گزا کے دے خواہ اوشلی گزا لار دا 2 ٹکڑوں منز دے منز کے ولار دے ارے وہ ٹکڑا دا سر خبرے کئی بوئے گئی کن ارے وہ ٹکڑا دا سر خبر
وی اوس مې خدای نه منې چې ستا نیم بدن ما سره خبرې کوي وی چرې مې ونه منم اصل ویم ګران کار دی مونږ ته خو که چېرته مداري راشي مداري نو مونږ هغه ته هم د پیغمبرانو وروره معجزه وه نو خدای دې په مونږ خلکو نه راولي ګنې مونږ خو بیا را یو ځای کې جوړې کړي چې جوړې کړي وی اوس خو مې ومنه که نه وی قسم په خدای که ته د سړي زوی نو زه دا سترګه خو دې ټیک کړه اوس دی خود لګیا دی دغه وخت کې ولا اودس ماتې ورغی دومره بې شرمه دی چې همغه ځای کې هغه خپلو ملګرو ته نه دا سپېږمې داسې پټې کړې ده ورته وایي چې ظالمه دوه ښکاری خو دې غولو کړل کور دې روان شو ځان ته خدای چې بیا چاړالي الله ورته وایي باز دجاله ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا توره کار نه کوي اوس به توره د لا اله الا الله محمد رسول الله په توره اعلان کړي هغه سړی چې یو ځای شي نو هغه اواز کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اوی دجال د سر ټیټ شي عیسی علیہ السلام ورپسې دی اواز به وشي چې اے دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دی دوزخي توره ورسره ده اوس به دې بیړي تباه کړي دجال چې اواز اوري نو منډې دجال به یو خپل او دویمه چاله قرض او منډې ځنګل په ځنګل پټېږي عیسی علیہ السلام ورپسې دی څه وخت چې لب مقام ته ورورسي لب د یو غر نوم دی دی به د هغې غر په سمکه څه کې ننوځي چې سمڅه کې سر نه باسي هغه غر به پې خدای راتنګ کړي نه به مخکې تلي شي او نه به وروسته عیسی علیہ السلام سره هغه دوزخي او جهنمي توره او نیزه چې د وروستو نه په دې دوبر کې ووایي که نه نو یو یې نه وباسي خدای دې مونږ لم توفیق راکړي چې داسې مرتدینو سره همغه معامله وکړي بیا ته نه ده په د املا باندې توره ګزار نو بعض علما ویلي دي چې اتاتیا ګزاره به په توره ورکړي او مردار به کړي وایي به امام مهدي راځه اوس په ارام شو ته خپله بادشاهي او شهنشاهي کوه منځونه کوه زه به درته قامت او منیت به در پسې تړم څو ورځې چې تېرې شي اواز به راشي چې اے مهدي آخر زمانه ستا د وفات وقت پوره دی او زن کدن دی امام مهدي وایي یا الله مړ مې قبول دی خوشحاله ما په دې باندې یا الله خفه یم خوشحالي مې دا ده چې ستا د دین خدمت مې مکمل وکړو اوس د قرآن قانون دا مهدي آخر زمان شروع کړی دی قاضیان مقرر دي قصاص مقرر دی حد مقرر دی اوس لګیا دی دوی مقرر دي او د قرآن عظیم قانون دی پاکستان کې کسو قانون محمدی راولي نو خیال مې دی چې دا مهدي صاحب بیا راولي د بل چا نه تمه مه کوئ په ارام کښېنئ خدای دې موږ له شرعي محمدي قانون راکړي وفات شو عیسی علیہ السلام یې زنه وتړله ځان ته مخکې کېښود عیسی علیہ السلام یې جنازه وکړله انا لله و الیه لږې ورځې تېرېږي د عیسی علیہ السلام نه خلک بیعت شروع کوي په هغه بیعت کې امام مهدي وفات دی هغه له دعا غواړي دغه دعا وخت کې اواز راځي چې دومره بدبخته خلک او ظالمان راغلي دي غرونه هم نه پرېږدي خلاص یې کړل سیندونه نه پرېږدي ټول یې خلاص کړل اونې ته لاس واچي او بوټی راوباسي اول یې پاڼې وخوري بیا هغه پوستکي او د پوستکو نه بعد بیا هغه لرګي نو لرګي تباه کړل کاڼي تباه کړل ګټ تباه کړل د دریابونو اوبه پاکې اوس کړلې یا الله دا څوک دی عیسی علیہ السلام سوال کئی اللہ ورطوی ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض اے عیسی علیہ السلام تو استا ملگری واغلان کوہی دور غل کے او قلادا آگا قلات تملا شو ملگری دم پناواخ یا اللہ والے دیر ظالمان دی غرونه خلاص کړل سندونه اوس کړل اونې ختم کړې د سینکاڼي او شګې ختمې دی نن نه بعد به په انسانانو شروع اچوي او یا انسانان بلاس کې نیسي نو بعضې پکې ډېر لور دي کړ او یا انسانان یو نوړی نه کېږي بعضې پکې د لیشتې نه مواړه دي یو شاعر وایي
وای جوجو با ماجوجو هم پیدا شود اندر جهان جوجو با ماجوجو هم پیدا شود اندر جهان سرحائے باز آسمان باشند باز یک شفر د چا سر اسمان کې دی او څوک د یوې لشته نم لیک عیسی علیہ السلام ملګری واخلي کم ملګری وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د رسول الله ملګری امتیان واغس او قلا کې پټناست یاجوج ماجوج چې وګوري سوق نشته چې وی خوري لیکن بدبختان او ظالمانه ټول د خپل غاخونو وستري غش پیدا کړ توري پیدا کړی د ځمکې خلق خو نشته دی راځه چې اسمان ته خلق وی الله ډېر لوی دی فرشتې لوی دی راځه چې غشي والو او اسمان ته ولو چې فرشتې په باندې ولو کېدې شي راپروزي غشي غشته دې بره گزارونه کوي چې څو وخت هغه غشي لاندې راپروزي الله ورته په وینو باندې رنگ کړي دوی خوشاله شي چې د اسمان فرشتې ټولې هلاکې کړي تکبیر نعرہ تکبیر اوس نه بعد بیا غشیالي چې د دنیا مالک او د فرشتو مالک اچرته ګورو نو مشوره به وکړي چې الله با د خلقو وی چې الله د عرش نه برابر دی راځه چې اوس په الله باندې نو بیا به په الله باندې ډزې گزارونه شروع عیسی علیہ السلام نه خبر لاړ چې اسمان ته غشولي چې د عیسی علیہ السلام الله وجه عیسی علیہ السلام په فوري دعا وکړي چې یا الله دا دومره ظالمان دي چې دنیا ته تکلیف خو سکے فرشتے اخلاص نشولې یا الله تا باندې گزارونه ستا به عزت او به حرمت کوي یا الله ته په لوی مرز باندې اخته کا بس خارخ په پیولې خدای دې ایمان راکړي چې خارخ ولګي په دې سټ کې به یو دانه روخیږي الله به هغه دانه نه د دې ټول بدن سخا کی او مردار به کی الحمدلله و شکر لله خو په دعا باندې به کوي ښا پس به کوي دعا باندې به کوي دعا ډیر بهتر شي هر ټیم یې کوي او وخت یې کوي د دعا منی یو ټیم نشته کښتا دا نشته چې دې وخت کې به کې ورستو به نه کې یا دغه ټیم به کې او دې ټیم کې به نه چې کوم وخت خدای وس در کولو دعا کوم وخت فارغ او دعا کوه ځکه عبادت خو عبادت ته خدا دعا رسول الله وی چې د عبادت مغز هغه چکه او هغه سمرو نه چونو مکن او کوچتي او ټیم ورلنيشته چې کم ټیم دې هغه یو کم ټیم یې کې کوا قید مې نشته په دې پوه شئ کنه بهرحال دعا وشولا اوس بدبوئی ده یا الله بدبوئی نه قوم تباه شو الله ورته ما سره علاج دی سلوی خورده په باران یو ساس کې د کوهی تور د غر نه زیات لوی دی سلوی خورده باران دی ور سره طوفان دی هغه تمام بدبوئی به الله په سمندر لاوي کې ملک په صفاش لاندې اډو کې پاتې دی هغه اډو کې الله ان قام ارغام راولي پایلټان راولي یو لس او یا مخوک کې نيسه او سمندر مونږ له گزاري ملک پاک الحمدللہ لگے روز تیرے گی عیسی علیہ السلام وفات کی گی انا للہ و انا الیہ راجعون قوم دا عیسی علیہ السلام پا غم جلنی چی یا اللہ مشران وفات دا سگوری دا اسمان طرف نا شغرب طرف نا اور راو خیتا آغا اور اسمان ٹول گیر داغا اور بیا تور لوخړه جوړه شو هغه لوخړه لاندې زمکه تراله منافقان تباه شو بدبختان تباه دي او راضي د شغرب نه مغرب پورې دا تمام عالم مغرب طرف ته منډه ور کوي خدای دې امان راکړي چې مغرب ته وتري هغه طرف نه غور ورته دا غړي شي په دې ډړې په مخ کې هغه مصیبت ختم شي رب رحیم فرمایي چې اوس یو بل توبه نه درسته نو درګ دا نور الله ته په سجده پروزي تمام اش په سجده نور تبع الله وي چې ای زما نور او مخلوقا ستا سجده ما ته منظور نه ده د چلاشي پروزي نو الله ته سجده لګي
چې یا الله ما ستا حکم ومنو دو خدای که څه تغییر تبدیل تقدیم او تاخیر شوي الله ما توافیق او زما سجده قبول په دغه شپه ورته الله وایي ستا سجده مې منظوره نه کړه شپه ډېره اوږده ده 40 شپو نه زیاته شپه اوږده ده کاروان خپل مقام ته ورسید مسافر خپل منزل ته ورسید ماشومان غیږو کې جاړي څاروي چغې وایي سبا نه راځي مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راخي یا الله څه وجه ده رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو بیا توبه نه قبلېږي تکبیر نعرې تکبیر څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامه لګي خلک به دې خوا ګوري چې نور ولې نه راخیږي چې 10 بجو ټایم شي دې خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګان او د مصیبت د وجه داسې تور شوي لکه د ګاڼې کړي چې او یا کاله په اور باندې تور شي یا الله نور دې ولې تور کو وای نور مې دې له تور کو چې د توبې دروازه بنده چې سړی توبه وکړه نو د دې نه وړاندې مې منظوروله اوس نه بعد نه توبه قبلېږي او نه جړا قبلېږي مگر معلومات نشته دی کافر هم پټ دی او مسلمان هم پټ دی رب العزال یو زلزله راولي د صفا مروه غر باندې زلزله راله غر لاندې راغوزار شي الله وایي یو بهترین څاروی او دابه به زه د دې غر نه روباسم یو زناور روزي د هغې نوم دی دابة الارض څه نوم دی دابة الارض هغه دابة الارض مخ د انسان په شان دی څنګه دی خکرې د بارسنګې په شان دي خپې د غوی په شان دي وروستو د براق په شان دی په یو لاس کې د موسی علیه السلام امساره او په بل لاس کې د سلیمان پیغمبر هغه ګوته او غمې دي اوس 40 ورځو کې چې سړی ومې ځمکې کې هغې ته ورپسې ورننوځي او ورته وایي ای دابة الارض لاړه شه د کافر پتندی باندې ولیکه چې کافر د مسلمان ته هغه ګوته ونیسه چې په دې تندي باندې ولیکي چې هذا مؤمن یا الله په دغه ورځ مونږ د کافرانو د نوم نه بچ کا یا الله مونږ د مؤمنانو په صف کې شمار کا ایسا دیوالا په خدای قسم دی هغه دابة الارض په تمامه دنیا وګرځي د هغې نه بعد کافر دی مشرک دی یهودی دی نصرانی دی الله آواز کوي چې دې نه بعد به یو بل مصیبت پیدا الله فرمایي زلزلې به پیدا پیراولم زلزله براشي ملک به ټول تباه و برباد لیکن الله وی یو لوی مصیبت بل راولم اور د ځمکې نه بر اوچت شي دریاب باندې به اور ولګي هغه سمندر دریاب به دومره اور کوي چې اسمانه پورې به لمبي وي الله دې موږ له امان راکړي څوک چې سمندر باندې اور ولګي الله وی اوس ګورم چې زما مسلمانان لا اله الا الله والا څوک پاتې دي او کله څوک باندې چې الله یاد کی څوک باندې چې د رسول الله کلمه وي دا الله قهر به جوش کې راشي الله به حکم او فرمایي چې اے نورا زمکه لرا پروز او کوتره شان الله بنور کوتره کی سپوږمۍ برو ګرځي ستوري برو ګرځي اسمان به ټوکړي کی پس مکه به اور لګي غرونه سندونه به تباہ برباد کی انسان او حیوان بغیر کې عمر کی فرشتے بم تباہ رب العزال با تمام دنیا درهم برهم کی الله وی دا غرونه به ختم کم سلوی خرز بدچا آواز نوی خاموش ارزان آواز را دی چه الله 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 نو میں انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب نراخیجی خدا دا اللہ آواز او دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری وساری سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتل غند کے ادرے گا زپا دے قوم باندے سلویخ رز باران کوما اگا باران دمرا گرم دے چے انسان والا گتی اوڑی نو گت بیل رزین سوزی یو ساز کے
دا د احد د غر نه لوی دی څلوېښت کاله به یو شان څلوېښت ورځې باران وي په غر او سمه جوړو اواره باندې به رسول الله فرمایي چې څلوېښت ګزه لوړې اوبه روانې وي الله دې امان بیا الله حکم کوي باران ته چې ودرېږه باران چې ودرېږي الله به حکم وکړي دې ځمکې ته په ځمکه به زلزله راشي زلزلې سره به ځمکه ټوله الټه شي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر څومره بادشاہ څومره رئیسان نبیان مرسلان چې لاندې هغه به ټول الله د ځمکې د پاسه راواړی الله به اسرافیل علیہ السلام ته حکم کوي شپېلی له پوکې ورکا شپېلی چې اسرافیل علیہ السلام پوکي نو شپږ میاشتې به یو پوکي اوږد وي څومره شپږ میاشتې هغه د پوکي والو سره به تمام دنیا بربنډه ولاړی الله په دغه ورځ باندې مونږ ته د محمد رسول الله په خاطر لباس او پرده